احترامات قدرمنو د هنګو په مین بازار کې دا وخت راوتلی و ماښام دی او هر طرف ته د هنګوالو رش پش په هنګو کې دا وخت د ماښام نه وروسته مختلف خوراکي هغه خپل کاروبار پرانیزي. نوی کاروبار دلته د ګول کپ دی. تاسو به یې نامه اورېدلي په انډیا کې ورته پانی پوري په انډیا کې ورته پانی پوري وایي او دلته ګول کپ یې ورته وایي. نو دا په ډومبي ځل باندې په هنګو بازار کې شروع شوي دي. خلک یې ډېر زیات په مینه باندې خوري، ډېر زیات په مینه باندې دلته دا ځوانان راغلي دي او د دغې ګول کپو نه چې دی خوندونه اخلي. د دې مالک نه به هم پوښتنه کوو. دې ته یې نامه ورکړې ده رانا جي چسکا پوینټ. نو دا ډېر ښکلی نامه ده او د دې مطلب څه شی شو؟ رانا چسکا پوینټ مطلب دا دی چې خلکو د ذایقې نه پرېښودل. موږ د دلته پاني پوري کپې جوړو د ورسره د لیبرې سب د جنس انشاءالله ورسره به فروټ چاټ نور څه ورایټي به انشاءالله په پوره ذایقې سره به چې هغه نه دا خبره چې غره ته ورته ونه پرېږدي. چې تا مونږ ته دغه نه وی ښودلی که نه چل دا کېدای شي مونږ د خوراک چل هم نه راتلی. دې شي کوم کمال شته صحابي دې کې کمال شته بالکل لکه څنګه چې دوی وایي د دې ډېره زیاته ذایقه ده. خلک چې دوی وایي چې یاره یو ځل یې څوک وخوري نو دا بار بار په دې باندې مجبورېږي چې راشي او د دغې ذایقې نه خوند واخلي. نو مخکې د دې نه ده سره هم څو خبرې مو کړې. ده نه به لنډ تعارف ستاسو نامه او کوم ځای سره تعلق دی؟ ما نامه رانا نوید اقبال دی او ګنجانو کلي د هغوی بیسیکلي د موږ چې راولي وو. بس دا فلم سیکنډ ټایم شروع کړی. فرسټ ټایم خو مو هسې بل څه کاروبار دی او بس دا د سیکنډ ټایم پارټ ټایم کوو. هنګوالو دپاره یو قسم تحفه ده. بس هنګوالو دپاره تحفه دی. بالکل رانا صاحب دلته د هنګوالو دپاره دغه نوی کاروبار راوړی کوم ته چې ویل کېږي ګول کپ دی. نو د دغې نه د هنګو خلک چې دی هغه خوندونه اخلي. ځوانان راځي، وړکې راځي، خپل ماشومان راولي، خپل فیملي سره راځي. دا ګول کپ خپلې کورنۍ ته هم وړي لکه پارسل او سهولت دستیاب دی. هغوی خوند ورکړي نو هغوی چېرې موږ یې پورته ونیسو خپله فیملي ته چې دوی دی بل دی. دا یو بل د دوی د لاهور یا ګجرات یو بله تحفه ده، بله ذایقه ده. نو د دې نه به هم خوند واخلو. دا به مو ګورو ځکه ګول کپ یې خو مونږ ولیدلې. خوراک یې لږ ګران و مونږ دپاره ګول کپ دی ځکه چې ساجد احمدزی صاحب هغه به چې ټوله ګول کپ یې په خوله کې نه کړي نو بیا سړي نه چې دی څکېږي بهېږي. هماغه دا هم خبره ده سم غره ته ورته ونه خېږي او یا سم جوزارې ته لاړ نه شي نو سړی ور بیا خوله هم لړي، لاسونه هم لړي. نو ګول کپ یې ډېرې مزېدارې وي. اوس د دې دی بلې دا یو بل ذایقه ده. د دې نه به خوند والو. دا به وګورو ماشاءالله واقعیت چې د ګول کپو په پرتله موږ دې ته وګورو نو دا دی بلې دا هم ډېر ذایقه دار شی ده. بلکل زموږ مخې ته پرتې دي، ډېر زبردست. څنګه چې کوهاټۍ چولې دي، څنګه چې هنګوالې چولې دي، په هغې باندې لږ دارو درمل او لږ مالګې مسالې زیاتې کړي دي. نو د همغې سره ډېر زیات فرق نشته خو چون هغه ډېرې زیاتې ترخې او دا یو اندازه خوږې پیاز ورکې ډېر او نارمل بلکې دغه ور باندې ډېره زیاته ده ماسته. پیاز ورکې ډېر زیات دی، آلو دی ورکې. معلم صاحب کوم شي ډېر خوند درکړ؟ خوړلي سره مو خوړلي
دای بلې نامه ځکه چې داسې نه درنه په ویر شي که هلته لیکلي دي دی مستی د بلې په دی خو مستي دی او بلې بس همدغه هغه ته وایي ډېره مننه. دغه میده دا وړکې شوي چې دي دا بلې دي دی خو هسې مستي دي هغه د مستو دغه بلې دا وړې چې کوم د وړو نه جوړ کړی شوي دغه دي دې ته بلې وایي. پړوندي سره د ګولکپې دلته کله خوړلې دي مخکې؟ نه بالکل ولد صاحب راغلو ډاکټر صاحب ته مې چې دا نوی کار وکړو واقعیت چې ما نوې نامه خو ما مخکې اورېدلې وه په ځینو پروګرامونو کې خو ما ګولکپې لا تر اوسه نه وې لیدلې چې دا ګولکپې څه وي. اوس به موږ ګولکپې دلته وخورو چې څنګه خوند لري او له ډاکټر صاحب نه به پوښتنه مو وکړو چې د دې ذایقه څنګه ده. یو کس چې وخوري هغه بیا دوباره دلته راځي او بالکل تاسو خپل اوس وایي تاسو وګورئ به راځو که نه راځو دا تاسو ډېر بالکل دلته موږ سره صحیح خلک هم ولاړ دي نو تاسو نه پوښتنه کوو کړی مو شي په خیر راغلئ ګولکپې دې کله خوړلي دي رانه صاحب نه؟ نو دلته دوی را کاروبار مشهور دي خلک راځي. تاسو کله خوړلي دي؟ تاسو ډېر راځئ. څومره مطمئن یې چې ذایقه یې ښه ده ښه نه ده څنګه ده؟ ماشومان هم ولاړ دي دلته راغلي ګولکپې مې کله خوړلي دي؟ کله نن به مو خوړلي نو دا وایي چې نن مې هم خوړلي دي او بار بار یې خو راځو نو بالکل د همدو دغه ښکلې هوا ښکلی موسم او بیا دغه شانتې رڼاګانې او د ځوانانو تګ راتګ رش پش دا هر څه او ورسره د دغې ګولکپو هغه خوند ذایقه یو په دوه کوي. نو موږ وی چې یاره تاسو هم د دې نه خبر کړو چې یاره په خپل هنګو کې تاسو اوس د ګولکپو نه هم خوند اخیستلی شئ. ډېره مننه هر چېرته چې وایي تاسو اوسئ آباد اوسئ. ډېره مننه.